دا د مایپر ستراتیژیکه سیمه ده چې د مشرقي ولایتونو مرکزي ولایتونو یوازینۍ لاره ده چې اکثر خلک په همدې لاره عبور کوي او سفر پې کوي. د دې نه علاوه یو بله لاره هم شته چې هغه ته د لطبن لاره وایي چې د مشرقي ولایتونو او کابل ترمنځ زوړ لاره ده، خو هغه پوخ نه دی او ډېر لرې هم ده او چړیان هم پکې ډېر دي، نو هغه ډېر خلک نه خوښوي. پاتې د مایپل لاره د کابل ته لنډه لاره ده، پوخ هم دی، خو مشکل پکې دا دی چې عرض ډېر کم دی، نو هر وخت پکې دلته رابندي وي او موټر بند وي او بیا خصوصا د غټ تجارتي ګاډي هم په همدې عبور مرور کوي، نو هغوی د لارې د بندېدو لوی عامل دی. درېیمه وجه دا ده چې ترافیکي سیستم دلته ډېر کمزوری دی، کوم چې د ترافیک مسؤلین دي هغوی د تساهل او تغافل نه کار اخلي، لاره سم نشي کنټرولی. اوس چې اسلامي امارت واګه ترلاسه کړې دي، د اسلامي امارت نه د خلکو غوښتنه دا ده چې دلته جدي اقدامات وکړي، ځکه دلته روزانه لاره په ساتو بندي، نو بهتره دا ده چې د ترافیک عمومي ریاست دې لپاره خاص خلک وټاکي او مخابرې ورته برابرې کړي. ما د مسؤل ترافیک سره دلته خبرې وکړې، هغه ویلي چې موږ سره امکانات بالکل محدود دي او مخکې چې څومره کومکونه راتله هغه مشرانو وخوړل، نو اوس فلحال موږ شی نه لرو چې د لارې کنټرول په اړه د لارې د کنټرول په برخه کې ورنه کار واخلو. اوس هم لاره بنده ده او ډېر موټر هغه چې کومه لیکنه لاندې ولاړ دي او کنټرول یې ډېر ګران کار دی. السلام علیکم ورحمت الله. ما لیدنه دا هم د مایپر موږ بارنۍ برخه کې ولاندې موټر کار کوي. دا سړک ډېر په مهارت سره جوړ شوی دی، که چیرته وګوره دا د یو دیوال شکل لري، خو د انسان هغه کار یو ثمره خامخا یو نتیجه راوځي د انسانانو او د افغانانو د کوشش او د کار په نتیجه کې دا دیوال په شان غر په دې کې ښکلی سړک جوړ شوی دی او لوی سهولت رامنځته شوی دی چې خلک پکې سفر کوي. د دې نه علاوه په مایپر علاقه کې دا مخامخ دا سوري چې ښکاري دا د شنو تیږو یو معدن دی چې دغه شنې تیږې ډېره قیمت هم لري او خلک ورنه مختلفه طریقو سره استفاده کوي، څوک تسبیحونه جوړوي او ډېرې خارج ته هم ایکسپورټ کیږي او دې کې زموږ ډېر هېوادوال کار کوي. البته فني کندنې پکې نشته، هر یو د خپل وسې موافق کار پکې کوي او څه معدنیات ورنه راوباسي. بېرته د مایپر سړک ته راځو. مایپر سړک اوس لږه ازادي لري، مخکې لاره بنده او اوس لاره خلاصه شوه د یو طرف نه او د عبور مرور لپاره اوس زمینه برابره شوه.